الله تعالی هم دا دوګړه او باجه چې ده که نه په هغه ځای کې په کار کوم ځای کې چې تاسې سره نه پیسې او نه واسطې د شمشاد نړیوال تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو او دې تالار ته راغلو میلمنو ستړي مه شئ کیسه خو داسې وه که نه په دغه تېرو جګړو کې زما پلار بله ښځه وکړه او موږ یې بې سرنوشته پرېښودو 2 دانې مې وړې خورګانې وې او مور وه بل کار مې زده نه و که نه سړی چې بې سرنوشته پاتې شي یو کار نه یو کار خو به کوي که نه ما غلا شروع کړه کیسه بوري به مې کوله یو ورځې موټر ته ور وختلم قربانم بلا واخله داسې یو ښایسته وړکی و دونه بریتونه و که نه دا جیب ته چې مې لاس کړلی که نه کلک کې ونیولم ما ته وی نه شرمېږي چې د خلکو په جیبونو کې لاس وهې ما ورته ویلې ته نه شرمېږي په دې غټو بریتو په جیب کې د 1 روپۍ هم نشته خو بس راوینیولم 3 داسې نور کاکولیان و ښه یې وغرپولم هسې یو ماما تېرېده غریب سړی و که نه زه چې ولیدلم خوشکې دا بیچاره دا هلک ولې وهئ ما ورته ویلې ماما پرېږده دا نادیده خلک دي کله یې غل نه دی لیدلی پرېږده چې ومېډم خو بس پولیسو ته یې په لاس کې ورکړلم خبره قضا ته ورسېده قاضي صاحب ته داسې ولاړم داسې قاضي صاحب ویلې بچی مالیا وی کله چې دا جیبونه غلا کوي که نه ډارېږي نه مې ویلې والا قاضي صاحب ډېر ډارېږم دومره ډارېږم چې مه کوه پښتنه هسې وایم که نه چې دا جیب خالي وي نه ما داسې اورېدلي دي چې ته په یوې ورځ کې 10-20 جیبونه وهې مې ویلې والا صاحب زه له وړاکیتوب نه هم داسې کاریګر یم نه مې ویل دا ته دا جیبونه څه وخت چیرې او په کوم ځای کې دا جیبونه وهې ما ویلې بس قاضي صاحب دا زه غل ښه یم که نه بل شاګرد نه نیسي ما نن بلا واخلم سربازانو ته یې ویلې تالاشي یې کوي د 10,000 روپۍ جریمه شو نغدې تالاشي یې کوي بس پیسې ترې واخلئ نورې بس خوشې کوي هغوی چې زه تالاشي کړم 2,000 روپۍ را سره 2,000 روپۍ واخیستې وایي قاضي صاحب د سره خو 2,000 دي 8,000 نورې څنګه کړو وایي ورپسې شئ ښار کې خوشې کوي که نه ورپسې شئ چې 8,000 یې نورې مو ګټلې پیسې ترې واخلئ نورې پرېږدي دا غلا مې پرېښودله لاړم نور کورونو ته شوم نن سبا خو تاسو پوهېږئ چې 5-6 جیبه ونه وهي کار نه کېږي کورونو ته شوم یو کور ته ورننوتلم ټول لوښي مې راټول کړل که نه یو جانماز و دا جانماز مې راواخیست په دې اوږه باندې یوه زړه ښځه څه کې بچیه لوښو کې دې ویوړل دغه جانماز پرېږده موږ پې باندې مونځ کوو ولې مې ویلې دا کاپیران موږ درته ښکارو زما یو ملګری د اکا نومېږي اکا راته یوه ورځ ویلې یوه تمثیلي ټوټه لرو ته به پکې د غله نقش ولوبئ هسې هم غل یې که نه او بس نقش مې ورسره ولوبو چې بیرته راغلو ما ته ویل والله چې غل خو یې خو نقش د صحیح نه و صحیح دې ونه لوبو ما ویلې هغه چې کله کالي اغوندې تا ته پته ولګېږي چې خبره څه دوی له جوبو له ما وخته پیسې وهلې وې ډېره مننه د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو له لنډې دمې نه وروسته میلمانه م راځي
ستړي مشي ستړي مشي په خیر راغلی دی غریبانه شو ته سلام تقدیم میکنم به همگی بیننده‌های تلویزیون به دوستای خود که اینجا هستن به شما تشکری میکنم که کرما هستین اینجا تhank you مهرباني تشکر مسکا جانه خو تاسو پیژنئ چې زموږ د هېواد یوه ډېره تکړه سندرغاړې ده ډېرې سندرې ویلې دي ماشاءالله څومره چې دا ښکلی ده همدومره یې اواز ښکلی ده همدومره تاسې ښکلي یاستئ ډېره مننه ډېره مننه ښه دا خو راغله اوس به څوک راغواړو نو په ویاړ یو چکچک یې خو وکړي که نه خورې ستړې مه شي ستړې وایي یا لکه انځر ګله لږ ماڼو راوړه چې خدا ورځ کې ډېرې ښایسته ښکاري عجیبه زمانه اوس د پلار په خولۍ کې سپندونه ګرځوي شرفیار صاحب ستړی مه شي په خیر راغلی که څه ویل لري زمونږ لیدونکو اورېدونکو بلکل ټول دې په خیر راشي او زه همیشه په خدمت کې یم خدای دې هر کله راولي الله دې وبخه مننه تشکر الله دې وبخه ما دا خبره کوله شرفیار صاحب چې رښتیا به وایي چې دا د تا اختان څو کلن شو دا خو چې څومره زه یم هغومره دي نو ښه ته پیدایشي هم داسې څه نه وایي وایي چې ببرسټي پکې نه وي چې ببرسټي پکې نه وي الله دې واخلي دا بوتل سرونه ما دا خبره کوله که نه وایي چې کله تاسو سندرې شروع کولې که نه مور دې ډېر ډبولی ټولو ډبولی راځئ تاسې هم وغربو تاسو چې دلته راغلي یاستئ حتما د دې په خاطر راغلي یاستئ چې تاسو له دې دواړو سندرغاړو سره مینه لرئ د دې سندرې تاسې اورېدلې دي خو دا موقع تاسو ته نه ده مساعده شوې چې تاسو له دوی سره مخامخ خبرې وکړئ همداسې ده که نه دغه ځینې ول ډالر اخلي ولاګه په افغانیو خبره مو کوي اوس الله تعالی دا موقع تاسو ته مساعده کړې ده چې دوی ستاسو په وړاندې ناست دي تاسو کولی شئ چې له دوی نه پوښتنې وکئ کومه پوښتنه چې لرئ هر څه چې په زړه کې لرئ یو کنځلې به نه کوئ بس کولی شئ چې له دوی نه پوښتنه وکئ همداسې صحیح ده ښه څوک پوښتنه لري څوک ولې کینه ماک ورته راوړئ زه په خپلوار سره تاسو ښه راغلاست یم چې دلته راغلی زما ستاسو پوښتنه دا وه چې مسکا جانه مې دا پوښتنه وه چې تاسو واده کړی دی که نه واده او واده کړی دی که نه څه ده نه واده یې نه ده کړی وایه نور او تاسو موسیقي چا سره آغاز کړله ما سره اوله سندره ما سره نه ما ازدواج نکردیم و ما خودم که استاد حیات گردیزه زیاف کار کردیم ما خوش هستم که شاگرد از اومه بودم عروسی نکردیم که عروسی کردی با شاگردی کردی ما کو نه هنوز وقتش خود نامده خیر بله زه شمشاد ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم زه پوښتنه لرم دې نه تاسو هم پورې تعلیم کړی ده کورس خو به نه لرئ نه که انګلیسي کورس لرئ درلیږم بس همدا تا صنف 7 مکتب خواندیم بعضی که را بیشتر نخوندیم چون که ما مهاجر شدیم مسافر شدیم در پاکستان دیگه تو وقت نبود شریعت نبود که باید از ما در اون مکتب میخواندیم یو ژړا وکړه خلک دې خفه کړه ډېر ښه بل هغه ورور ګوره ټولې پوښتنې له نجونو مه کوئ بې شرمه
ها د شمشاد اول ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید سلام د شرفیار صاحب. زه دا پوښتنه لرم، شرفیار صاحب ما ته یوه ورځ ویلي وو چې زه دغه ته موسیقۍ ته راوتلی یم، په ما باندې اوس تر اوسه پورې څوک کور کې خبر نه دی. آیا دا څنګه کېدای شي؟ تا خو په موبایلونو کې مې په تلویزیونونو کې په انټرنېټ مې تا باندې څنګه اوس څوک خبر نه دی؟ زه دا پوښتنه لرم. کور یې بلانداش کې ده. بلې ما واقعا دا ویلې دي، خو ما صرف یو مور یاده کړې ده چې هغه په ما باندې پوه نه ده چې هغه تلویزیون ګوري نو څه شي نه به خبره شي، او نه څوک ورځي نه څوک د واده کارډ ور وړي چې دا د شرفیار کارډ ده. ما صرف یو مور ښودلی وه چې هغه دغسې نه ده پوه چې هغه ودونو ده ځي. یوه پوښتنه بله وه که نه، دغه ځینې خلک چې دي که نه هغه د شپې په خوب کې خبرې کوي. خبره داسې چې هغه ښځه په ویښه نه پرېږدي چې خبرې وکړي، نو په خوب کې کوي. داسې نه دي شوي چې تا کله په خوب کې سندره ویلي؟ ولې نه؟ دا د خوب اواز ډېر راځي. دا خوب که خو مې تو خرد بچه هستی. ورکړئ مایک ورکړئ، هلکه جیب کې وانه چې مایک واخله یوه ټوکه د ثواب دپاره وایم. اجازه ده؟ وایي یو سړی دغسې مخامخ یو سړي ته داسې کېناستې د همداسې ورته کتلې. هغه ورته ویلې وه وروره ته ما پېژنې؟ وایي والله پېژنم خو دې نه، خو کټ مټ زما د ښځې غوندې. او وایي وه وروره زه خو بریتونه نه لرم. هغه ورته ویلې وایي ته بریتونه نه لرې خو هغه بریتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تقدیم میکنم به شما استاد محترم و دو مهمان عزیزتان، حاضرین در تالار و بیننده های تلویزیون شمشاد. سوالم از شریفیار صاحبی است که تحصیل کرده و دیگه در خانه چند نفر هستند و کدام ورزش زیاد خوش دارن؟ اگر زیاد باشه یک بوجیات برای شوان میکنیم آنها. بله 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 بله. و دیگه سوال همیست خواندن عصبت لالا نوع جور که امور یک کمک میشه که زمزمه کنه. بله میشه که برش یکم تاو بخوری؟ بله چون بیا سرپیزوانی پسر شندخ کریگی ناوکی اس بدلالا ناوی جوڑیجی اس بدلالا ناوی جوڑیجی د سرپیزوانی پسر شندخ کریگی ناوکی اس بد آقا ناوی جوڑیجی اس بدلالا ناوی جوڑیجی. آقا د شمشاد نړیوال تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې دا خو زینه ده، په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو. له دمې نه وروسته راځو له ګډاګانو سره. دا ټول د ښځو د لاسه کور کې خاوند ته مازغه ور خراب کړي. کله چې دفتر ته راشي نو د هېچ چا سلام ښه نه پرې لګېږي، هغه ته چې لانجه جوړه شي او د وظیفې څخه یې وشړي. ښځو پاک که دا ځای پاک. آخر خو زه هم د چا نوکر یم. که چیرې اثر صاحب راغی او زما د خولې نه یو پوچه خبره ووتل، د نوکرۍ نه مې هم شړي او د کور نه مې هم وباسي او بیا به کډې کډې به چېرته بارومه د ماښام شپه ده په بیابان شپه ده او د مسافرو کډې به چېرته بارومه د ماښام شپه ده او په بیابان شپه ده د دوو ښځو د یار. خیر خدایه خیر. ناټو او ګاونډیانو خو بیا لاسونه سره یو کړي دي چې بیا څه خبره. وای زما خاپیرو زما پرښتو په خیر راغلی.
شوی یم د کور کارونه نشم کولی ګوره د انځرګل شکر زلمی شوی دا ده ته به ښځه وکړي چې د کور کارونه وکړي ښځې دی لا تر اوسه په خپله ښځه ده نو په ښځه څه کوي انزرگل او ده قار خورا شدی او خاک دمی سرت کنه ای چه تو زن هستی بروتایش نمیبینی؟ ها؟ کور هستی؟ او زنکه آدم با مرد آدم نمیشه مرد نمیشه بلکه با چی؟ چی میشه بگو؟ چی میشه؟ بلکه آدم با کار مرد میشه این تابال در کجا کار کرده که من آیدش ببینم فایدهش من میخوانه بیایه زمونږ دې ته وایم چې کار نه کوي ښځه به ورته وکړي که چېرې د ښځې نه وشرمېږي کار وکړي سړی شي سړی سړی شي سړی ای ښځې که چېرې ښه ښځه نو سمه ده او که چېرې تاسو غوندې که نه غویی به ورنه جوړ شي غویی یادې په دې نړۍ کې بل داسې کس نه پیدا کېده چې ته راغلی دې سپېرې سره دې واده وکړې دا څه وایي دا څه وایي خو رښتیا وایي که نه شکر وباسه شکر وباسه ته وایي چې رښتیا وایي ګوره پلار ته دې ناست نه وم دسمال راکړه کنی تر اوسه به په خپل پلار باندې تاوان وای تاوان چاته وایي چاته وایي چاته وایي انزرگل ټکې نیسه نیسه واه واه دا زمونږ حال دی هلکه نه پوهېږي چې دلته شو روانه ده میلمانه راغلي دي اخا و یو سړی خپلې ښځې خواښې سره په تیاره کې چیرې تلل دا تیاره چې لږ هوا کې داسې تاوه راتاوه شي که نه نو دا زړې ښځې زړه رېږدي صحیح ده که نه غال مغالې شروع کړه دې زړې ښځې بس کله به یې استیور ده راونیوله بس کنځله به یې ورته وکړله او بس دې کې به یې دغه لورې نه ده لور د سړي ښځه دې به تاییدوله چې رښتیا وایي مور به یې ویلې داسې دې به یې ویلې چې رښتیا وایي خو بالاخره شکایت وشو دی بندیان شول قاضي یې دې جزا شل لختې وټاکله شل لختې وټاکله بس اول یې دغه د ښځې لور راوستله شل لختې اوس وهي وایي لومړی خواهش د څه ده یو خواهش د قبول کېږي وایي خواهش مې دا ده چې یو بالغ راوړې د ما ملا پورې وتړی که نه چې ژوبله نه شم هوښیاره وه خو بس دا چې په دې ملا پورې بالغ وتړه یو څو لختې په دې ملا وواله نورې پښو ته ورته باندې یو څو لختې په دې پښو چې وواله دې چغه کړله د مور نوبت یې راورسېد د مور نوبت چې راورسېد قربان دې پلا واخله مور ته یې ویلې دا راته وایه چې تا څه خواهش ده وایي زما خواهش خو دا ده که نه دی خو خپله لور لیدلې وه یو بالغ مې وایي ملا پورې وتړئ یو مې پښو پورې وتړئ بیا مې ووایي د سړي نوبت راغی د سړي وایي د تا خواهش څه شی ده وایي زما خواهش دا ده که نه چې دا خواښ مې ملا پورې وتړئ دا ښځه مې پښو پورې وتړئ 100 لختې مې ووهل تاسو به لیدلي په کورنۍ کې داسې خبرې راځي که نه چې مازدیګر خاوند کور ته لاړ شي په عوض د دې چې یو ګیلاس چای ورته واچوي اوړه به وي هر څه شی به وي څنګه ناوخته راغلی ته به وایې چې دې زوی ده نو خو ناوخته شو نو بیروبارو لارې بندې وې نه ولې لارې بندې وې څه شی ورسره کوې سهار چې له کوره وځي یا سړیه یو څه روپۍ خو راکړه پیسې څه کوې مور ته مې زنګ وهمه بله خبره اعصاب د سړي خراب کړي هغه بیچاره چې وظیفې ته لاړ شي که نه بیا د چا خبر پې باندې سمه نه لګېږي وظیفه کې جنګ وکړي بس د اخلاقو په نوم باندې له وظیفې نه ګوښه کړي یعنې په کار څه ده
چې یو خاوند کله کور ته راځي؟ نه اگر براستی کامتون ناوقت شده باشه یا رابندان باشه یا کدام کارش باشه چیز گپ نیست. اگر خود شوهرش دیگه دلش میخواد که بیرو بگرده یا چکر بره دیگه خودش ملامت میباشه. نه که شما واری مقبول دخترها در بازار میگرده او دیگه وقت رفته میتونه خانه. بگو مقبولی را خداوند میته میشه که خانم خودش از ما کله مقبول تر باشه. بله اگه مقبول نباشه همه کارایش کنه مقبول میشه. څه سوای نو باید چې لږ ښه اخلاق وکړي دا زنانه. ښه اخلاق وکړي. بله. سلام علیکم. وعلیکم السلام. څه خبره ده لکه انځر؟ صاحب دغسې خبره ده که نه شرفیار استاد دا ویښته په څه غوړی داسې ښایسته دي. په څه غوړی دغې باندې بچی دا ویښتان غوړی نه کله چې کوم ختم خیرات ته لاړ شي دا وریجې وخوري بیا لاس نه وینځي سر ته اثر صاحب زه هم دغسې کومه مسې غوړونه خو زما له سره به د قورمې برسي. هلکه دلته شو روانه ده میلمانه دي. ښه ډېرو قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو. له لنډې دمې نه وروسته بیا هم له موږ سره اوسېږي. خوله دې پټه کړه. که د چا نه شرم نه وي دغو نه خو وشرمېږي. څه خبره ده والکه ته ما کارتینو ته لېږلی وې چې لږ مڼې راوړې دا په څه حال راغلی؟ دا ولې؟ مخکې پام نه و اوس یې تېر پکې لینونه کړل ماتې سړکونه کړل. مخکې پام نه و اوس یې تېر پکې لینونه کړل ماتې سړکونه کړل. مخکې پام نه و اوس یې تېر پکې لینونه کړل ماتې سړکونه کړل. په بوجه راغلې ښې ډېرې روپۍ راغلې مونږ ته په بوجې ښې ډېرې روپۍ راغلې مونږ ته په بوجه راغلې مونږ ته په بوجې راغلې ټولې کړلې پټې ترېنه ډکې خپل جیبونه کړل ماتې سړکونه کړل. مخکې پام نه و اوس یې ډکلې ګردونه کړل ماتې سړکونه کړل. خار کې ګڼه ګونه ده وجه یې معلومه ده. خار کې ګڼه ګونه ده وجه یې معلومه ده. خار کې ګڼه ګونه ده وجه یې معلومه ده. تننننننن جوړو زورواکانو پکې غټ غټ دیوالونه کړل باندې سړکونه کړل. جوړو زورواکانو پکې غټ غټ دیوالونه کړل باندې سړکونه کړل. مخکې یې پام نه و اوس یې تېر پکې لینونه کړل ماتې سړکونه کړل. کله چې باران وشي کارتینو باندې هوا نوري. اصل صاحب دا خو ګوره دا یخې اوبه وې خامخا د سړي په مازغو باندې تاثیرات اچوي. بالکل کله چې باران وري کارتینو باندې هوا نوري. ننننننن جوړې کارتینو سړک کې غټ غټ لنډونه کړل ماتې سړکونه کړل. جوړې کارتینو سړک کې غټ شانې کندونه کړل ماتې سړکونه کړل. مخکې یې پام نه و اوس یې تېر پکې لینونه کړل ماتې سړکونه کړل. مخکې یې
وای پمنو اوس یې تېر پکې لاینونه کړل زم پوه شوم خلک هم پوه شول که نه او مسؤل کسان هم پوه شول که نه چې د کارتناو په لاین باندې کوم زورواکی نشته که نه د دې ډنډو غمه به یې خوړلی زه لاړم تhank you وای یو وزیر لاړه یو لیونتون ته چې دا لیونان وګوري که نه لیدنه ترېنه وکړي لیونیان په صف باندې ولاړو تشریفاتي چې کله دا وزیر ننوته ټولو لیونیانو دا سر داسې ټیټ کړي شاته یو نفر ولاړ د هغه سر ټیټ نه کړ احترام یې ونه کړ که نه دې وزیر ویلې تا دا سر ولې ټیټ نه کړ وایي خبره داسې ده چې زه د ده جای ملازم یم لیونی نه یم د خپرونې په دې برخه کې موږ ګل اختیار صاحب ګورو که څنګه ګل اختیار دلته زموږ یوه داسې ورکوټې غوندې ټوټه ده دا به وګورو بیا تاسو ته هم وخت درکوو که نه چې لږ پې خبرې وکړي د ثواب دپاره نو ګل اختیار صاحب د خندا چل د خپرونې ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په ډېرو خوشحالۍ سره کل اختیار صاحب زموږ د خپرونې نن بیا هم میلمه ده کل اختیار صاحب زموږ خپرونې ته په خیر راغلې السلام علیکم په خیر اوسئ کل اختیار صاحب اجازه ده دا پوښتنې درنه پیل کوم ما سره وخت نشته کل اختیار صاحب تاسو خبره سئ چې اداري فساد ورځ تر ورځې زیاتېږي ولې مخنیوی نه نیول کېږي داسې ده چې دا اداري فساد نه دی دا موږ نه کوو خارجان یې کوي خارجان کل اختیار صاحب اداره زمونږ ده او فساد پکې بهرنیان کوي هو بالکل کل اختیار صاحب دا څنګه کیدای شي دا داسې ده چې ګیره زما او واکې د ملا هغه څنګه کل اختیار صاحب هغه دا چې دا قراردادونه چې دي دا نورو خلکو ته ورکوي ځکه چې کمپنۍ هم د هغې دي او دا کمپنۍ چې دي دا د حکومتي چارواکو دي کل اختیار صاحب دا کمپنیو ته جوازونه دوی ورکي او که تاسې ورکوئ دا ته څه وایې ژورنالست صاحب دا زمونږ خپلواکه هیواد دی او د بل چا نه دی زه دا ته یم چې هغې جوازونه مونږ ته نه راکوي مونږ یې په خپله ورکوو کل اختیار صاحب کمپنیو ته جوازونه تاسې ورکوئ یعنې کنټرول او څارنه هم تاسې کوئ او بیا کل اختیار صاحب شکایت هم تاسې ترې نه لرئ ګوره ژورنالست صاحب شکایت ځکه کوو چې جواز چې دی دا زمونږ نه اخلي او بیا پروژو ته خارجان ورکوي کل اختیار صاحب عجیبه خبره ده جوازونه تاسې ورکوئ کنټرول تاسې کوئ او بیا شکایت هم تاسې ترې نه کوئ هو خو زه ځکه وایم چې ګیره زما او واکې د ملا کل اختیار صاحب دا فساد خو یوازې په دې برخه کې نه دی نور اړخونه او ریښې هم لري ګوره ژورنالست صاحب که ته دا خبره کوې چې موږ رشوت الو نو ته داسې کار وکړه چې ته دا خپل سر په خپل ګریوان کې ټیټ کړه او لږ سوچ وکړه چې په دې تنخوا باندې د دې مامورینو کار کیږي کل اختیار صاحب یعنې چې مامورین حق لري نه 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 به هېڅکله داسې خبره ونه کړي ژورنالست صاحب حق نه لري خو ډېر ملامته هم نه دي کل اختیار صاحب حق نه لري خو ملامته هم نه دي زه پوه نه شوم چې کل اختیار صاحب دا مامورین ولې دومره کمې تنخواوې لري لطفا ژورنالست صاحب هرې خبرې پسې مه ځه او ډېرې سورې کې ګوتې مه وهه اصلي موضوع ته راشه کل اختیار صاحب دا ټیټ رتبه مامورین خو به پرېږدو دا لوړپوړي او پیسهدار چارواکي ولې رشوت اخلي ګوره ژورنالست صاحب دی خو په اصل کې داسې نه دي وایم دا خو ډېر غریب او مسکین عاجز او فقیر مامورین دي خو دی بیا هم په دې رشوت اخیستلو کې یو څه پیسې پیدا کړلې نو بس وایم دی ته خو د پلار او د نیکه نه دا لیکسس موټرې او دا کروزونه نه دي پاتې خو بیا هم ژورنالست صاحب دې خلکو زحمت ایستلی واقعي زحمت ایستلی خو زه اوس وخت نه لرم ژورنالست کل اختیار صاحب یو نه زما سره ټیم نشته ما من نه وخته کېږي یوه پوښتنه مې بل هم کله کل اختیار صاحب لس وکوي زه یې نه منم ګرانو قدرمندو لیدونکو نن سبا ژورنالستان هم په همدې ورځې پسې منډې وي خو چارواکي ترې نه تښتي تر بیا الله په امان
یو ملک کې وایي اداري فساد بامو ته ختلی و بامو ته ختلی و که نه بس مشر لالا ټول راټول کړ که نه وایي دا اداري فساد بیخي خبره ورانه کړې دا به څنګه له دې وطن نه ورک کړو یو دانه پکې داسې را پیدا شه وایي مشر صاحب وایه وایي که په دې ټول ملک نه مې دا اداري فساد ورک که ما ته 100 روپۍ راکړې نو اوس د اداري فساد ورکېږي ځکه چې فسادي ادارې ورته ګمارلې دي که نه پوهېږئ نه پوهېږي ولا که پوه شي یاستئ ښه اوس تاسو په اداري فساد باندې څه ویل لرئ څوک اداري فساد به څنګه له دې وطن نه ورکېږي مننه زه یو څو خبرې باندې کوم د ګل اختیار صاحب وویلې چې یعنې د مامورینو معاش کم ده یو علت یې دغه څرګند که که نه که موږ د مامورینو معاش ته وګورو د نورو هیوادونو کې د کوم مامورین چې دغه معاش لري او د هغو معاش نه د موږ مامورینو معاش ډېر جګ ده او دا څنګه کېدلی چې دا علت ولري نو بیا خو بیخي وایي چې د زړه مینه یې نه یي میانې مه کې د ملا په تعویضونه دې وطن سره چې له زړه نه مینه پیدا شوله خبره جوړه ده همداسې ده یو چک درته پکار ده بل کوم ورور شته السلام علیکم ورحمت الله باید د موږ ملک کې کار اهلي کار ته وسپارل شي او دا زموږ ټولو مسؤلیت ده چې هر هغه سړی په علمي بخش کې یو څه ولري یا یعنې کوالیفاید وي که هغه په هر څه کې وي او باید موږ هغه پسې ودرېږو او په هغوی باندې اعتبار وکړو هغه خلک چې موږ او تاسو ټولو ته معلوم دي یعنې مطلب دا ده چې کار اهل کار ته وسپارو چې په ماغه مسله کې زده کړې کړي هغه ته دا خو زه یوه خبره تاسو ته کومه که نه دا کوم کسان چې نه پوهېږي که نه دا کمې پیسې اخلي هغوی خو بیخي په ډالرو اخلي همداسې هېڅکله نسي کېدلی ځکه چې د هغوی په سر باندې هم هغه ولاړ دي چې هغه استعمالوي یو کس علم ولري انشاءالله په هغو کې به ډېر کم فیصدي خلک پیدا سي چې هغه د وطن خرڅلاو ته تیار سي یا ملت سره ظلم وکړي که چیرې دا زموږ مسؤلیت ده چې موږ هغو پسې ودرېږو که څه هم دا رشوت به کله ورکېږي موږ رشوت ورنکړو ورکېږي که هغوی رشوت وانخلي ورکېږي ګوره که تاسو ټول د دې شاهدان یي چې موږ رشوت ته مجبور سوي هم یو داسې نه چې کله ته مجبوره شوې چېرې دا ټولو ته معلومه ده چې د 12 ورقه درته نه امضا کوله نه زمونږ خو ډېرې وړې خبرې دي په غټو سطحو باندې به موږ او تاسې فکر وکړو که څه هم هغه خلک اوس هم په چوکیو باندې ناست دي که زه تا نه پوښتنه وکړم تم پسې بد وایې زم پسې بد وایم خو که سبا شي تا موټ ورکړی ما موټ ورکړی د دې ذمهوار بیا څوک دي د دې ملت ذمهوار موږ پوښتنه مې کوله قربان مالې دغه سټیج هم اهل کار ته سپارل شوی که نه یعنې بلا مهرباني ډېرو بخۍ ما ټیم ډېر ونیو نه دی نیولی څه هم ډېر څه دي را سره چې هلکه راوړه بالښت بستره خبره همدا نه ده همیشه موږ او تاسې پیام د دې خلکو ته څه ده څه باید وکړي رشوت ورنه کړي چې کله موږ رشوت ورنه کړو نو رشوت اخیستنه او بنده شي داسې ده داسې ده یو چاک چاک وکړې که نه ډېره مننه ډېرو قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو څومره لکه د دې ماشوم پکول که درته دمه لرو دادا دا چنجای خوان کوي دا اوس مړی دې سي وکړه چنجای دې سره وخوړه هلکه دا میوې موږ میلمنو ته راوړي دوی خوري چې موږ ته دې راوړه کې چمجی و چنجی پکې و زړه یې ده چې خامار پکې ها قدرمنو زه فکر کومه چې موږ خو دې ښه وګډولو که نه
تا په کور کې ګډۍ ناوخته ورشه نو اوس ستاسو خوښه نه ده چې دی له خولې نه یوه سندره واورو نو چکچک خو په کار ده قربان
ډېره مننه شرفیار صاحب راتلو نه دې مننه مسکان یوه خندا زنده باشینه کامیاب یک باشینه خنده به کار است میاد فیلم خداگاهانه دیدی چی تو دا خندل پروا نه کی دواړه یو شی ښکاري یاره یوه پوپکلال ښکارېږي دلته پاتې راغلو مسکان له تاسو نه ډېره مننه د تاسو نه زموږ مننه دغه غریبانه شو مو دومره ګرمه کړله زموږ بلنه مو منله او له تاسو نه هم ډېره مننه الله تعالی مو دغه قدمونه چې دي که نه په قدمو کې حساب کړ او د شمشاد نړیوال تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو تاسو زموږ دا خپرونه په خپلو کورونو کې وګورئ تل هم خندا په خوله الله تعالی هم تل مدام خوشحاله لره تر بلې خپرونې همدا شپه چې بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو ستړي مشي په خیر راغلی دی غریبانه شو ته سلام تقدیم میکنم به همگی بیننده تلویزیون به دوستای خود که اینجا هستن به شما تشکری میکنم که کرما هستین اینجا تhank you مهرباني مسکا جانه خو تاسو پیژنئ چې زموږ د هېواد یوه ډېره تکړه سندرغاړې ده ډېرې سندرې ویلي دي ماشاءالله څومره چې دا ښکلی ده همدومره یې اواز ښکلی ده همدومره تاسې ښکلي یاستئ ډېره مننه ښه دا خو راغله اوس به څوک راغواړو نو په ویاړ یو چکچک یې خو وکړي که نه خورې ستړې مه شي وایي یا لکه انځر ګله لږ ماڼو راوړه چې خدا ورځ کې ډېرې ښایسته ښکاري عجیبه زمانه اوس د پلار په خوالۍ کې سپندونه ګرځوي شرفیار صاحب ستړی مه شي په خیر راغلی که څه ویل لرې زمونږ لیدونکو اورېدونکو بلکل ټول دې په خیر راشي او زه همیشه په خدمت کې یم خدای دې هر کله راولي الله دې وبخه مننه تشکر الله دې وبخه ما دا خبره کوله شرفیار صاحب چې رښتیا به وایي چې دا د تا اختان څو کلن شو دا خو چې څومره زه یم هغومره دي نو ښه ته پیدایشي نه څه نه وایي وایي چې ببرسټي پکې نه وي چې ببرسټي پکې نه وي الله دې واخلي دا بوتل سرونه
ما دا خبره کوله کنه وایي چې کله تاسو سندرې شروع کولې کنه مور دې ډېر ډبولی ټولو ډبوله راځئ تاسې مو وغربو تاسو چې دلته راغلي یاستئ حتما د دې په خاطر راغلي یاستئ چې تاسو له دې دواړو سندرغاړو سره مینه لرئ د دې سندرې تاسې اورېدلې دي خو دا موقع تاسو ته نه ده مساعده شوې چې تاسو له دوی سره مخامخ خبرې وکړئ همداسې ده که نه دغه ځینې ول ډالر اخلي ولاګه په افغانیو خبره مو کوي اوس الله تعالی دا موقع تاسو ته مساعده کړې ده چې دوی ستاسو په وړاندې ناست دي تاسو کولی شئ چې له دوی نه پوښتنې وکړئ کومه پوښتنه چې لرئ هر څه چې په زړه کې لرئ یو کنځلې به نه کوئ بس کولی شئ چې له دوی نه پوښتنه وکړئ همداسې صحیح ده ښه څوک پوښتنه لري څوک ولې کینه مایک ورته راوړئ زه په خپلوار سره تاسو ښه راغلاست یم چې دلته راغلی او زما ستاسو پوښتنه دا وه چې مسکا جانه مې دا پوښتنه وه چې تاسو واده کړی دی که نه واده او واده کړی دی که نه څه ده نه واده یې نه ده کړی وایه نور او تاسو موسیقي چا سره آغاز کړله ما سره اوله سندره ما سره نه ما ازدواج نکردیم و ما خودم که استاد حیات گردیزه زیاف کار کردیم ما خوش هستم که شاگرد از اومه بودم عروسی نکردیم که عروسی کردی با شاگردی کردی ما کو نه هنوز وقتش خو نامده خیر بله زه شمشاد ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم زه پوښتنه لرم دې نه تاسو هم پورې تعلیم کړی ده کورس خو به نه لرئ نه که انګلیسي کورس لرئ درلیږم بس همدا تا صنف هفته مکتب خواندیم بعضی که را بیشتر نخوندیم چون که ما مهاجر شدیم مسافر شدیم در پاکستان دیگه تو وقت نبود شریعت نبود که باید از ما در اون مکتب میخواندیم یو ژړا وکړه خلک دې خفه کړه دي ښه بل هغه ورور ګوره ټولې پوښتنې له نجونو مه کوئ بې شرمه د شمشاد اول ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم باید سلام د شرفیار صاحب نه زه دا پوښتنه لرم شرفیار صاحب ما ته یوه ورځ ویلي وو چې زه دغه ته موسیقۍ ته راوتلی یم په ما باندې اوس تر اوسه پورې څوک کور کې خبر نه دی آیا دا څنګه کیدای شي تا خو په موبایلونو کې مې په تلویزیونونو په انټرنیټ مې تا باندې څنګه څوک خبر نه دی زه دا پوښتنه لرم کور یې بلانداز کې ده بلې ما واقعا دا ویلې دي خو ما صرف یو مور یاده کړې ده چې هغه په ما باندې پوه نه ده چې هغه تلویزیون ګوري نو نور څه نه به خبره شي او نه څوک ورځي نه څوک د واده کارډ ور وړي چې دی د شرفیار کارډ ما صرف یو مور ښودلی وه چې هغه دغسې نه ده پوه چې یا ودونو ده زیات یوه پوښتنه بله وه که نه دغه ځینې خلک چې دي که نه هغه د شپې په خوب کې خبرې کوي خبره داسې چې هغه ښځه په ویښه نه پرېږدي چې خبرې وکړي نو په خوب کې کوي داسې نه دي شوي چې تا کله په خوب کې سندره ویلي ولې نه دا د خوب اواز ډېر راځي دا خوب که خو مې تو خرد بچه هستی ورکړئ مایک ورکړئ هلکه جیب کې وانه چې مایک واخله یوه ټوکه د ثواب دپاره وایم اجازه ده وایي یو سړی دغسې مخامخ یو سړي ته داسې کېناستې د همداسې ورته کتلې هغه ورته ویلې وا وروره ته ما پېژنې وایي ولا پېژنم خو دې نه خو کټ مټ زما د ښځې غوندې نه دی زه دا ته یم چې هغې جوازونه مونږ ته نه راکوي مونږ یې پخپله ورکوو کل اختیار صاحب کمپنیو ته جوازونه تاسې ورکوئ یعنې کنټرول او څارنه هم تاسې کوئ او بیا کل اختیار صاحب شکایت هم تاسې ترې نه لرئ ګوره ژورنالست صاحب شکایت ځکه کوو چې جواز چې دی دا زمونږ نه اخلي او بیا پروژو ته خارجان ورکوي کل اختیار صاحب عجیبه خبره ده جوازونه تاسې ورکوئ کنټرول تاسې کوئ او بیا شکایت هم تاسې ترې نه کوئ هو خو زه ځکه وایم چې ګیره زما او واکې د ملا
کلختر صاحب دا فساد خو یوازې په دې برخه کې نه دی نور اړخونه او ریښې هم لري ګوره جورنالست صاحب که ته دا خبره کوې چې موږ رشوت الو نو ته داسې کار وکړه چې ته دا خپل سر په خپل ګریوان کې ټیټ کړه او لږ سوچ وکړه چې په دې تنخوا باندې د دې مامورینو کار کیږي کلختر صاحب یعنی چې مامورین حق لري نه 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 بیا هېڅکله داسې خبره ونه کړې جورنالست صاحب حق نه لري خو ډېر ملامته هم نه دي کلختر صاحب حق نه لري خو ملامته هم نه دي زه پوه نه شوم چې کلختر صاحب دا مامورین ولې دومره کمې تنخواوې لري لطفا جورنالست صاحب هرې خبرې پسې مه ځه او ډېرې سورې کې ګوتې مه وهه اصلي موضوع ته راشه کلختر صاحب دا ټیټ رتبه مامورین خو به پرېږدو دا لوړپوړي او پیسهدار چارواکي ولې رشوت اخلي ګوره جورنالست صاحب دوی خو په اصل کې داسې نه دي وایم دا خو ډېر غریب او مسکین عاجز او فقیر مامورین دي خو دوی بیا هم په دې رشوت اخیستلو کې یو څه پیسې پیدا کړلې نو بس وایم دوی ته خو د پلار او د نیکه نه دا لیکسس موټرې او دا کروزونه نه دي پاتې خو بیا هم جورنالست صاحب دې خلکو زحمت ایستلی واقعي زحمت ایستلی خو زه اوس وخت نه لرم کلختر صاحب یو نه زه ما سره ټیم نشته ما من نه وخته کېږي یوه پوښتنه مې بل هم کله کلختر صاحب لس وکوي زه یې نه منم ګرانو قدرمندو لیدونکو نن سبا جورنالستان هم په همدې ورځې پسې منډې وي خو چارواکي تېر نه تښتي تر بیا الله په امان همداسې یو ملک کې وایي اداري فساد بامو ته ختلی و بامو ته ختلی و که نه بس مشر لالا ټول راټول کړ که نه وایي دا اداري فساد بیخي خبره ورانه کړې دا به څنګه له دې وطن نه ورک کړو یو دانه پکې داسې را پیدا شه وایي مشر صاحب وایي که په دې ټول ملک نه مې دا اداري فساد ورک که ما ته 100 روپۍ راکړې نو اوس د اداري فساد ورکېږي ځکه چې فسادي ادارې ورته ګمارلي دي که نه پوهېږئ نه پوهېږي ولا که پوه شي یاستئ ښه اوس تاسو په اداري فساد باندې څه ویل لرئ څوک اداري فساد به څنګه له دې وطن نه ورکېږي مننه زه یو څو خبرې باندې کوم د کلختیار صاحب وویلې چې یعنې د مامورینو معاش کم ده یو علت یې دغه څرګند که که نه که موږ د مامورینو معاش ته وګورو د نورو هیوادونو کې د کوم مامورین چې دغه معاش لري او د هغو معاش نه د موږ مامورینو معاش ډېر جګ ده او دا څنګه کېدلی چې دا علت ولري نو بیا خو بیخي وایي چې د زړه مینه یې نه یي میان یې مه کې د ملا په تعویضونه دې وطن سره چې له زړه نه مینه پیدا شوله خبره جوړه ده همداسې ده یو چک درته پکار بل کوم ورور شته السلام علیکم ورحمت الله باید د موږ ملک کې کار اهلي کار ته وسپارل شي او دا زموږ ټولو مسؤلیت ده چې هر هغه سړی په علمي بخش کې یو څه ولري یا یعنې کوالیفاید وي که هغه په هر څه کې وي او باید موږ هغه پسې ودرېږو او په هغوی باندې اعتبار وکړو هغه خلک چې موږ او تاسو ټولو ته معلوم دي یعنې مطلب دا ده چې کار اهل کار ته وسپارو چې په ماغه مسله کې زده کړې کړي هغه ته دا خو زه یوه خبره تاسو ته کومه که نه دا کوم کسان چې نه پوهېږي که نه دا کمې پیسې اخلي هغوی خو بیخي په ډالرو اخلي همداسې هېڅکله نشي کېدلی ځکه چې د هغوی په سر باندې هم هغه ولاړ دي چې هغه استعمالوي یو کس علم ولري انشاءالله په هغو کې به ډېر کم فیصدي خلک پیدا سي چې هغه د وطن خرڅلاو ته تیار سي یا ملت سره ظلم وکړي که چیرې دا زموږ مسؤلیت ده چې موږ هغو پسې ودرېږو که څه هم دا رشوت به کله ورکېږي موږ رشوت ورنکړو ورکېږي که هغوی رشوت وانخلي ورکېږي ګوره که تاسو ټول د دې شاهدان چې موږ رشوت ته مجبور سوي هم یو داسې نه چې موږ کله ته مجبوره شوې چیرې دا ټولو ته معلومه ده چې د 12 ورقه درته نه امضا کوله نه فراغت پاڼه زموږ خو ډېرې وړې خبرې دي په غټو سطحو باندې به موږ او تاسې فکر وکړو که څه هم هغه خلک اوس هم په چوکیو باندې ناست دي که زه تا نه پوښتنه وکړم تم پسې بد وایې زم پسې بد وایم خو که سبا شي تا موټ ورکړی ما موټ ورکړی د دې ذمهوار بیا څوک دي د دې ملت ذمهوار موږ
مې کوله قربان مالې دغه سټیج هم اهل کار ته سپارل شوی که نه یعنې بلا مهرباني ډېر وبخئ ما ټیم ډېر ونیو نه دی نیولی څه هم ډېر څه دي را سره چې هلکه راوړه بالښت بستره خبره همدا نه ده همیشه مونږ او تاسې پیام د دې خلکو ته څه ده څه به یې کې رشوت ورنه کړي چې کله مونږ رشوت ورنه کړو نو رشوت اخیستنه او بنده شي داسې ده داسې ده یو چاک چاک وکړې که نه ډېره مننه ډېرو قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو څومره لکه د دې ماشوم پکول که درته دمه لرو دادا دا چونجای خوان کوي دا اوس مړی دې سي وکړه چونجای دې سره وخوړه هلکه دا میوې موږ مېلمنو ته راوړي دوی وخوري چې موږ ته دې راوړه کې چمجی و چمجی پکې و زړه یې ده چې خامار پکې ها قدرمنو زه فکر کومه چې موږ خو دې ښه وګډولو که نه تا به کور کې ګډۍ ناوخته ورشه نو اوس ستاسو خوښه نه ده چې دی له خولې نه یوه سندره واورو ها نو چاک چاک خو په کار ده قربان او وای واوروره زه خو بریتونه نه لرم هغه ورته ویلې وای ته بریتونه نه لرې خو هغه بریتونه لري ها بسم الله الرحمن الرحیم اول سلام تقدیم میکنم به شما استاد محترم و دو مهمان عزیزتان حاضرین در تالار و بیننده های تلویزیون شمشاد سوالم از شریفیال صاحبی است که تحصیل کرده و دیگه در خانه چند نفر هستند و کدام ورزش زیاد خوش دارن اگر زیاد باشه بوجیات برای شبان میکنیم آنه بله 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 و دیگه سوال همیستم خواندن عصبت لالا نوع جور که امور یک کمک میشه که زمزمه کنه بله میشه که برش یکم تاو بخوری بله چون بیا د سرپیزوانی پسر شنډ ښکارېږي ناوه کې اوس به د لالا ناوې جوړېږي اوس به د لالا ناوې جوړېږي د سرپیزوانی پسر شنډ ښکارېږي ناوه کې اوس به د آقا ناوې جوړېږي اوس به د لالا ناوې جوړېږي آقا آقا د شمشاد نړیوال تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې دا خو زینه ده په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو له دمې نه وروسته راځو له ګډاګانو سره دا ټول د ښځو د لاسه کور کې خاوند ته مازغه ور خراب کړي کله چې دفتر ته راشي نو د هېچا سلام ښه نه پرې لګېږي هغه ته چې لانجه جوړه شي او د وظیفې څخه یې وشړي ښځو پاک که دا ځای پاک آخر خو زه هم د چا نوکر یم که چیرې اثر صاحب راغی او زما د خولې نه یو پوچه خبره ووتل د نوکرۍ نه مې هم شړي
او د کور نه مې هم وباسي او بیا به کډې به چېرته بارومه د ماښام شپه ده په بیابان شپه ده او د مسافرو کډې به چېرته بارومه د ماښام شپه ده او په بیابان شپه ده د دوو ښځو د یار خیر خدایه خیر ناټو او ګاونډیانو خو بیا لاسونه سره یو کړي دي چې بیا څه خبره وای زما خاپیرو زما پرښتو په خیر راغلی سړیه زه خو نوره زړه شوی یم د کور کارونه نشم کولی ګوره د انځرګل شکر زلمی شوی دا ده دغه ښځه وکړي چې د کور کارونه وکړي ښځې دی لا تر اوسه په خپله ښځه ده نو په ښځه څه کوي این زرگل او ده قار خدا شدی او خاک دمی سرت کنه ای چه تو زن هستی بروتایش نمیبینی؟ ها؟ کور هستی؟ او زنکه آدم با مرد آدم نمیشه مرد نمیشه بلکه با چی؟ چی میشه بگو؟ چی میشه؟ بلکه آدم با کار مرد میشه این تابال در کجا کار کرده که من آیدش ببینم فایدهش من میخوانه بیایه زمان دې ته وایم چې کار نه کوي ښځه به ورته وکړي که چېرې د ښځې نه وشرمېږي کار وکړي سړی شي سړی سړی شي سړی ای ښځې که چېرې ښه ښځې نو سمه ده او که چېرې تاسو غوندې که نه غویی به ورنه جوړ شي غویی یادې په دې نړۍ کې بل داسې کس نه پیدا کېدی چې ته راغلی دې سپېرې سره دې واده وکړې دا څه وایي دا څه وایي خو رښتیا وایي که نه شکر وباسه شکر وباسه ته وایي چې رښتیا وایي ګوره پلار ته دې ناست نه وم دسمال دې راکړه کنی تر اوسه به په خپل پلار باندې تاوان وای تاوان چاته وایي چاته وایي چاته وایي اینجا کنی که کنیسه نیسه واه واه دا زمونږ حال دی هلکه نه پوهېږي چې دلته شور روانه ده میلمانه راغلي دي اخا و یو سړی خپلې ښځې خواښې سره په تیاره کې چیرې تلل دا تیاره چې لږ هوا کې داسې تاوه راتاوه شي که نه نو دا زړې ښځې زړه رېږدي صحیح ده که نه غال مغالې شروع کړه دې زړې ښځې بس کله به یې استیوار ته راونیوله بس کنځله به یې ورته وکړله او بس دې کې به یې دغه لورې نه ده لور د سړي ښځه دې به تاییدوله چې رښتیا وایي مور به یې ویلې داسې دې به یې ویلې چې رښتیا وایي خو بالاخره شکایت وشو دی بندیان شول قاضي یې دې جزا شل لختې وټاکله شل لختې وټاکله بس اول یې دغه د ښځې لور راوستله شل لختې اوس وهي وایي لومړی خواهش د څه ده یو خواهش د قبول کیږي وایي خواهش مې دا ده چې یو بالغ راوړې د ما ملا پورې وتړی که نه چې ژوبله نه شم هوښیاره وه خو بس دا چې په دې ملا پورې بالغ وتړه یو څو لختې یې په دې ملا ووهله نورې پښو ته ورته بند یو څو لختې په دې پښو چې ووهله دې چغه کړله د مور نوبت یې راورسېد د مور نوبت چې راورسېد قربان دې بلا واخله مور ته یې ویلې دا راته وایه چې تا څه خواهش ده وایي زما خواهش خو دا ده که نه دی خو خپله لور لیدلې وه یو بالغ مې ملا پورې وتړی یو مې پښو پورې وتړی بیا مې ووایي د سړي نوبت راغی د سړي وایي د تا خواهش څه شی ده وایي زما خواهش دا ده که نه چې دا خواښ مې ملا پورې وتړی دا ښځه مې پښو پورې وتړی 100 لختې مې ووهل تاسو به لیدلي په کورنۍ کې داسې خبرې راځي که نه چې مازدیګر خاوند کور ته لاړ شي په عوض د دې چې یو ګیلاس چای ورته واچوي
اوړه به مي هر چې شی به وي څنګه ناوخته راغلی ته پوهې چې دې زوی ده نو خو ناوخته شو نو بیروبارو لارې بندې وې نه ولې لارې بندې وې څه شی ورسره کوې سهار چې له الله تعالی هم دا دوګړه او باجه چې ده که نه په هغه ځای کې په کار کوم ځای کې چې تاسې سره نه پیسې او نه واسطې د شمشاد نړیوال تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو او دې تالار ته راغلو میلمنو ستړي مه شئ کیسه خو داسې وه که نه په دغه تېرو جګړو کې زما پلار بله ښځه وکړه او موږ یې دې سرنوشت ته پرېښودو 2 دانې مې وړې خورګانې وې او مور وه بل کار مې زده نه و که نه سړی چې بې سرنوشته پاتې شي یو کار نه یو کار خو به کوي که نه ما غلا شروع کړه کیسه بوري به مې کوله یو ورځې موټر ته ور وختلم قربانم بلا واخله داسې یو ښایسته وړکی و دونه بریتونه و که نه دا جیب ته چې مې لاس کړلی که نه کلک کې ونیولم ما ته وایي نه شرمېږې چې د خلکو په جیبونو کې لاس وهې ما ورته ویلې ته نه شرمېږې په دې غټو بریتو په جیب کې د 1 روپۍ هم نشته خو بس راوینیولم 3 داسې نور کاکولیان و ښه یې وغربولم اس یو ماما تېرېده غریب سړی و که نه زه چې ولیدلم خوشکې دا بیچاره دا هلک ولې وهئ ما ورته ویلې ماما پرېږده دا نادیده خلک دي کله یې غل نه ده لیدلی پرېږده چې ومې ډر خو بس پولیسو ته یې په لاس کې ورکړلم خبره قضا ته ورسېده قاضي صاحب ته داسې ولاړم داسې قاضي صاحب ویلې بچی مالیا وی کله چې دا جیبونه غلا کوي که نه ډارېږي نه مې ویلې والا قاضي صاحب ډېر ډارېږم دومره ډارېږم چې مه کوه پښتنه هسې وایم که نه چې دا جیب خالي وي نه ما داسې اورېدلي دي چې ته په یوې ورځ کې 10 جیبونه وهې مې ویلې والا صاحب زه له وړاکیتوب نه هم داسې کاریګر یم نن وایي دا ته دا جیبونه څه وخت چیرې او په کوم ځای کې دا جیبونه وهې ما ویلې بس قاضي صاحب دا زه غلخې یم که نه بل شاګرد نه نیسم عنوان بلا واخلم سربازانو ته یې ویلې تالاشي یې کوي د 10,000 روپۍ جریمه شو نغدې تالاشي یې کوي بس پیسې ترې واخلئ نورې بس خوشې کوي هغوی چې زه تالاشي کړم 2,000 روپۍ را سره 2,000 روپۍ واخیستې وایي قاضي صاحب د سره خو 2,000 دي 8,000 نورې څنګه کړو وایي ورپسې شئ ښار کې خوشې کوي که نه ورپسې شئ چې 8,000 یې نورې مو ګټلې پیسې ترې واخلئ نورې پرېږدئ دا غلا مې پرېښودله لاړم نور کورونو ته شوم نن سبا خو تاسو پوهېږئ چې 5-6 جیبه ونه وایي کار نه کېږي کورونو ته شوم یو کور ته ورننوتلم ټول لوښي مې راټول کړل که نه یو جانماز و دا جانماز مې راواخیست په دې اوږه باندې یوه زړه ښځه څه کې بچیه لوښو کې دې ویوړل دغه جانماز پرېږده موږ پې باندې مونځ کوو ولې مې دا کافران موږ درته ښکارو زما یو ملګری د اکا نومېږي اکا راته یوه ورځ ویلې یوه تمثیلي ټوټه لرو ته به پکې د غله نقش ولوبئ هسې هم غل یې که نه او بس نقش مې ورسره ولوبو چې بیرته راغلل ما ته ویې ولا چې غل خو یې خو نقش د صحیح نه و صحیح دې ونه لوبو ما ویلې هغه چې کله کالي اغوندې تا ته پته ولګېږي چې خبره څه دوی له جوبو له ما وخته پیسې وهلې وې ډېره مننه د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو له لنډې دمې نه وروسته میلمانه هم راځي
یو څه لپې خوراک پیسې څه کوې مور ته مې زنګ وهم بله خبره اعصاب دې سړي خراب کړي هغه بیچاره چې وظیفې ته لاړ شي که نه بیا د چا خبر پې باندې سمه نه لګېږي وظیفه کې جنګ وکړي بس د اخلاقو په نوم باندې له وظیفې نه ګوښه کړي یعنی په کار څه ده که یو خاوند کله کور ته راځي نه اگر براستی که تو ناوقت شده باشه یا رابندان باشه یا کدام کارش باشه چیز گپ نیست اگر خود شوهرش دیگه دلش میخواد که بیدو بگرده یا چکر بره دیگه خودش ملامت میباشه نه که شما واری مقبول دخترها در بازار میگرده او دیگه وقت رفته میتونه خانه بگو مقبولی خداوند میته میشه که خانم خودش از ما کله مقبول تر باشه بله اگه مقبول نباشه همه کارایش کنه مقبول میشه څه سوای نو باید چې لږ ښه اخلاق وکړي دا زنانه ښه اخلاق وکړي بله سلام علیکم وعلیکم السلام څه خبره ده لکه انځر صاحب دغسې خبره ده که نه شرفیارو ښځو دا ویښته په څه غوړی داسې ښایسته دي په څه غوړی دغې باندې بچی دا ویښتان غوړی نه کله چې کوم ختم خیرات ته لاړ شي دا وریجې وخوري بیا لاس نه وینځي سر اثر صاحب زه به هم دغسې کوم همداسې غوړو مې خو زما له سره به د قورمې بوځي هلکه دلته شو روانه ده میلمانه دي ښه ډېرو قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو له لنډې دمې نه وروسته بیا هم له موږ سره اوسېږي خوله دې پټه کړه
نور که د چا نه شرم نه وي دغو نه خو وشرمېږي څه خبره ده والکه ته ما کارتینو ته لېږلی وې چې لږ مڼې راوړي دا په څه حال راغلی دا ولې مخکې یې پام نه و اوس یې تېر پکې لینونه کړل ماتې سړکونه کړل مخکې یې پام نه و اوس یې تېر پکې لینونه کړل ماتې سړکونه کړل مخکې یې پام نه و اوس یې تېر پکې لینونه کړل ماتې سړکونه کړل مونږ ته په بوجې راغلې ښې ډېرې روپۍ راغلې مونږ ته په بوجې ښې ډېرې روپۍ راغلې مونږ ته په بوجې راغلې مونږ ته په بوجې راغلې ټولې کړلې پټې ترېنه ډکې خپل جیبونه کړل ماتې سړکونه کړل مخکې یې پام نه و اوس یې دلته ګنډونه کړل ماتې سړکونه کړل لا 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 خار کې ګڼه ګونه ده وجه یې معلومه ده خار کې ګڼه ګونه ده وجه یې معلومه ده خار کې ګڼه ګونه ده وجه یې معلومه ده تننننننن جوړو زورواکانو پکې غټ غټ دیوالونه کړل باندې سړکونه کړل جوړو زورواکانو پکې غټ غټ دیوالونه کړل باندې سړکونه کړل مخکې یې پام نه و اوس یې تېر پکې لینونه کړل ماتې سړکونه کړل چې باران وشي کارتینو باندې هوا نوري اصل صاحب دا خو ګوره دا یخې اوبه وې خامخا د سړي په مازغو باندې تاثیرات اچوي بالکل کله چې باران وري کارتینو باندې هوا نوري جوړې کارتینو سړک کې غټ غټ لنډونه کړل ماتې سړکونه کړل جوړې کارتینو سړک کې غټ شانې کندونه کړل ماتې سړکونه کړل مخکې یې پام نه و اوس یې تېر پکې لینونه کړل ماتې سړکونه کړل مخکې یې پام نه و اوس یې تېر پکې لینونه کړل زم پوه شوم خلک هم پوه شول که نه او مسؤل کسان هم پوه شول که نه چې د کارتینو په لاین باندې کوم زورواکی نشته که نه د دې ډنډو غمه به یې خوړلی زه لاړم تھینک یو وای یو وزیر لاړه یو لیونتون ته چې دا لیونان وګوري که نه لیدنه ترې نه وکړي لیونیان په صف باندې ولاړو تشریفاتي چې کله دا وزیر ننوته ټولو لیونیانو دا سر داسې ټیټ کړي شاته یو نفر ولاړ د هغه سر ټیټ نه کړ احترام یې ونه کړ که نه دې وزیر ویلې تا دا سر ولې ټیټ نه کړ وایي خبره داسې ده چې زه د ده چې ملازم یم لیونی نه یم د خپرونې په دې برخه کې موږ ګل اختیار صاحب ګورو که څنګه ګل اختیار دلته زموږ یوه داسې ورکوټې غوندې ټوټه ده دا به وګورو بیا تاسو ته هم وخت درکو که نه چې لږ پې خبرې وکړي د ثواب دپاره نو ګل اختیار صاحب
د خندا چل د خپرونې ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په ډېرو خوشحالۍ سره کل اختیار صاحب زموږ د خپرونې نن بیا هم میلمه ده کل اختیار صاحب زموږ خپرونې ته په خیر راغلی السلام علیکم په خیر اوسئ کل اختیار صاحب اجازه ده پوښتنې درنه پیل کوم ما سره وخت نشته کل اختیار صاحب تاسو خبر یاستئ چې اداري فساد ورځ تر ورځې زیاتېږي ولې مخنیوی نه نیول کېږي داسې ده چې دا اداري فساد نه دی دا موږ نه کوو خارجان یې کوي خارجان کل اختیار صاحب اداره زمونږ ده او فساد پکې بهرنیان کوي هو بالکل کل اختیار صاحب دا څنګه کیدای شي دا داسې ده چې ګیره زما او واکې د ملا هغه څنګه کل اختیار صاحب هغه دا چې دا قراردادونه چې دي دا نورو خلکو ته ورکوي ځکه چې کمپنۍ هم د هغې دي او دا کمپنۍ چې دي دا د حکومتي چارواکو دي کل اختیار صاحب دا کمپنیو ته جوازونه دوی ورکوي او که تاسې ورکوئ دا ته څه وایې ژورنالست صاحب دا زمونږ خپلواکه هیواد دی او د بل